ننګرهار ولایت چې د افغانستان له زرغونو حاصلخیزو سیمو څخه ګڼل کیږي په وروستیو کلونو کې د سبزیو او تازه میوو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د کرنیزو محصولاتو په برخه کې د ځان بسیاینې پر لور نږدې شوی. د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې د بزګرانو هڅو د اوبو لګولو مناسب سیستمونو او پراخو کرنیزو ځمکو د حاصلاتو کچه لوړه کړې ده. جلال آباد ښار کې د سبزیو کاروباري وایي په دې وروستیو کې ننګرهار کې د سبزیو تولید ډیر شوی او د کال په بیلابیلو موسمونو کې حاصلات لري. مرچک دی، بانجان دی، لیړوګان دي، توریان دي، بینډۍ دی، هر څه پریمانه دي. من 70 روپۍ مرچک دی، 200 روپۍ بینډۍ دی، 200 روپۍ الوګان دی، 50 روپۍ کچالوان، 200 روپۍ هغه دی کچالو دي، 50 روپۍ پیاز دي. هر سړی وسه کېږي چې ویسي. د جلال آباد ښار یو بل سبزی پلورونکی بیا وایي د سبزیو دغه زیاتوالی د دې لامل شوی چې پاکستان سره د تجارتي لارو بندښت په هیواد هیڅ منفي اغیز نه دی پرې باسلی. الحمدلله هر څه پکې پریمانه دي، بل ځای نه راځي، پېښور نه راځي، بل ځای نه راځي. الحمدلله سبزي هم پریمانه ده، میوه هم پریمانه ده، هندوانه هر څه ډېر دي، د همدې ځای دي، خپل دي او ګزاره کېږي. شکر ده الله نه ډېر راضي. د تازه میوې یو بل پلورونکی بیا د سبزیو ترڅنګ د تازه میوو برخه کې هم د پرمختګ خبره کوي. له سبزیو او ترکاریو سربیره وچه میوه او تازه میوه ټول وروره لکه هندوانه دا ټول ننګرهار نه تولیدېږي وروره، نور ولایتو ته هم ځي وروره، د نورو نه دلته راځي وروره. موږ خوشحاله او پوه شو چې یو ولایت نه بل ولایت نه وروره تولیدېږي. شکر دی هېڅ احتیاجت نه لرو، هر څه مشکلات هم الله حل کړي دي وروره. هر څه کوم میوه چې هلته شته دی وروره دلته هم شته دی، لکه مالټه دلته هم شته دی وروره، هندوانه هم شته دی. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي ننګرهار کې د سبزیو او میوو برخه کې ډیر کار شوی او هڅه یې همدا ده چې هیواد ځان بسیاینې ته ورسوي. خوشبختانه مارکیټ کې په کافي اندازه سبزي لرو. د ننګرهار کرنې ادارې د خپلو ترویجي نوټونو د لارې نه د بزګرانو سره د نږدې نه کار کوي تر څو موږ وکولی شو ښې نوې او پر حاصله نوې او هغه سبزیجات چې دلته اړتیا ورته ډېره ده وکرل شي او بازار ته وړاندې شي چې خوشبختانه نرخونه هم ښه دي او مارکیټ هم په د هر سبزي یا هر میوې موسم چې راځي په کافي اندازه سبزي دلته او ځینې ولایتونو ته هم صادریږي. په ټوله کې که چیرې ننګرهار ته کرنې برخه کې پاملرنه لا ډیره شي نو لرې نه ده چې د هیواد په کچه به د زراعتي محصولاتو لوی مرکز وګرځي.